خیال د محمد لیکلې مې نامه ده په رومال د محمد. ډېره زیاته مننه د ناظم صاحب چې دومره ښکلي پروګرام یې را جوړ کړی دی، موږ ته یې پکې بلنه راکړې ده. د شاجي صاحب ډېره زیاته مننه، ډېرې منډې وې. دغه نور چې کوم هلکانو دغه ټولو ته داد هم ورکړو. موږ خو لا دا نه وي چې چاته به داد ورکړو، خو اول کې موږ هم دغه شانتې چې سټیج ته بولو لاسونه هم نڅېدل. نن دا د الله رحم کړی دی، په محب بانډه کې مشاعره ده او په هغې کې موږ راوښتي یو، بیا د مېلمستیا کوټۍ را سپارلې ده. نو دغه ملګرو ته وایم چې خپل کوشش جاري ساتئ او وخت کم دی. یاره جومات هم نږدې دی، بخښنه به غواړو امام صاحب نه که زموږ په اواز باندې یاره دغه جمع ته یا د اذانونو په وخت کې چې حضرت ته دوک رسېدلي وي، نو وخت مختصر دی. د صدر صاحب په اجازت باندې چې کمې خبرې له حیران یم چې علاج وکړمه، کمې خبرې له حیران یم چې علاج وکړمه، زه مزدوري وکړم بچې که احتجاج وکړمه. کمې خبرې له حیران یم چې علاج وکړمه، زه مزدوري وکړم بچې که احتجاج وکړمه. سر مې زخمي شو خو اوړه راته میلو شو مورې، خوښه یې نه ده چې مننه سامراج وکړمه. سر مې زخمي شو خو اوړه راته میلو شو مورې، خوښه یې نه ده چې مننه سامراج وکړمه. او د خپلو تړمو اوښکو مشغولاته مې زړه کېږي، د خپلو تړمو اوښکو مشغولاته مې زړه کېږي. څه بل شان کیفیت کې یم ژړا ته مې زړه کېږي. بې خونده حکمرانه ناروا ته مې زړه کېږي او غربت مجبوره کړی یم غلا ته مې زړه کېږي. بې خونده حکمرانه ناروا ته مې زړه کېږي او غربت مجبوره کړی یم غلا ته مې زړه کېږي. بېګا را باندې خوب کې چا د امن زیرې کړې، ګډ شوې چېرته نه یم خو ګډا ته مې زړه کېږي. بېګا را باندې خوب کې چا د امن زیرې کړې، ګډ شوې چېرته نه یم خو ګډا ته مې زړه کېږي. قربان دې له دې چودو شونډو شم مورې، چې تا په خندا ووینم خندا ته مې زړه کېږي. قربان دې له دې چودو شونډو شم مورې، چې تا په خندا ووینم خندا ته مې زړه کېږي. او ډالر خو پرېږده که څوک جنت هم راکوي نو والله که به د دې خاورې سودا ته مې زړه کېږي. ډالر خو پرېږده که څوک جنت هم راکوي نو والله که به د دې خاورې سودا ته مې زړه کېږي. عجز یم که هر څومره څوک بد را سره وکړي، خیرو ته مې زړه نه کېږي، دعا ته مې زړه کېږي. مننه. او که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي، ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي. که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي، ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي. بچي مې هم زما په شان په ثقافت مین دي، ما نه د کور په منځ کې بیره غواړي ټال غواړي. بچي مې هم زما په شان په ثقافت مین دي، ما نه د کور په منځ کې بیره غواړي ټال غواړي. د محبت په سلطنت کې شریک شوی رقیب، ما نه د یار د دیدنونو انتقال غواړي. زما د زړه په غوښو سوچ د اشنا چرته کېږي، ما نه بنګړي غواړي پېزوان غواړي رومال غواړي. په تور سحر له کوره وتی بدنصیب عاجز، په پردي کلي کې دیدن د کلیوال غواړي. ډېره مننه. ناظم صاحب فرمایش دی چې د قبر په حاضر د دې ډیوې څه ضرورت و، د قبر په حاضر د دې ډیوې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و. افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي، ورک دې شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و. د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه، خانجي وي ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و. د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه، خانجي وي ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و. سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې، ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و. سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې، ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و. دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې، ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و.
پدې کې د سورې څه ضرورت و خاجي نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و سهار نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنا د وعدې څه ضرورت و نجیم عثمان خیل صاحب غوښتنه کوي چې ماران د زوی پورې څه داسې په رخسار اوده وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکار اوده وي ترپي ګرانه ده که دغسې واګدار اوده وي هغه کور موټ شي د کوم کور چې څوکیدار اوده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار اوده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار اوده وي تمامه شپه وخوري د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار اوده وي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان رادرومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار اوده وي عاجز سړی یم ماښام چې د روزګاره راځم زما بچې د مور په غېږه کې بیمار اوده وي ډېره مننه ازیت الرحمن